سرچینې وایي چې په هرات کې د بس او مزه موټر د ټکر له امله تر 80 زیات کسان مړه شوي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي چې د هرات او اسلام کلا پر لویه لاره د مسافرو د یوه بس موټر او بروړونکي مزه د ټکر له امله 80 کسان مړه شوي دي. د بس موټر مسافر هغه کسان وو چې په دې وروستیو کې له ایران څخه راشړل شوي وو او کابل ته روان وو. له هرات څخه سیمه ییزې سرچینې وایي چې دغه بس له اسلام کلا څخه کابل ته د کاډوالو د لیک پر مهال له دې پیښې سره مخ شوی دی. د سرچینې په خبره تر ټکر وروسته د مسافرو موټر اور اخیستی او په پیښه کې تر 80 زیات مسافر وژل شوي دي او سوځېدلي دي. د راپورونو له مخې په پیښه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او جسدونه یې د پیژندلو نه دي. راپورونه زیاتوي چې د مړو شویو ماشومانو شمېر 19 تنو ته رسیږي. د بس 3 تنه سپرلی په دې پیښه کې ټپیان شوي دي، خو د اسلامي امارت یوه چارواکي رسنیو ته ویلي دي چې د دوی حالت هم نازک دی. د سرچینې په خبره د دغې پیښې ډیری قربانیان هغه کورنۍ دي چې له ایران څخه ایستل شوي او غوښتل یې خپلو سیمو ته ولاړ شي. راپورونه زیاتوي چې ډیری قربانیان د هیواد د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو 404 مسافر وړونکي ډوله موټر له یوه موټر سایکل او یوه مزده موټر سره ټکر وکړ. د دغې ټرافیکي پیښې لامل د بس موټر د چلوونکي بې احتیاطي او ګړندی تګ بلل شوی دی.